وړوکې کاڼې د چڼې په مقدار دا نه چې ته چېرته غټ غټ کاڼي دي کتلي خلکو تیار سرونه کټا کړي خلکو له سرونه مات کړي او دا زمونږ بعضې جاهلان لاړ شي د پیپسي بوتل به ورسره وي اوبه به پکې غراز دا به ورته راخطا کړي دا بعضې شډل پښتون به پکې شیطان ته کنځلې شروع کړي رسته وایي داسې وکړم وایي هغه مور پورې خاندي چې مړه سړی خو مې ټول برابر مې کړو دې ځای کې مې برابر کړل دا د نبي طریقه نه ده په دې تا ته اجر نه میلاوي ته شیطان ته کنځلې کوي الله اکبر وایه په دې شیطان ته تکلیف میلاویږي زما نبي چې کوم کار کړی هغه کوه او په دې وړوکې کاڼي ورته تکلیف میلاویږي نو دې وجې نه اوس د علماو طرف نه مې هدایات دی هغه کڅوړې وړې وړې ورکړي دي حاجیانو له هغې کې به دا واړه واړه کاڼي مخکې نه راجمع کړي چې ته کله په مینا کې او مزدلفه کې مخکې نه د شپې راجمع کړه ځان سره خو کاڼي به زیات راجمع کړي کیدای شي کوم کاڼي دې خوا پرېوځي بیا هلته میلاو نه شي دې دپاره چې ستا سره کاڼي کم نه شي نو اووه کاڼي به ولي دې نه به کم هم نه ولي دې نه به زیات هم نه ولي په دین کې به نه موږ د ځان نه کمې کوو نه به د ځان نه زیاتې کوو څوک یې په سپلو ولي او څوک څه کوي دا بعضې دغه به هم تاسو ګورئ ویډیوګانې د جاهلانو نو دا طریقې نه دي په کار